پیوشتم صفحه دا باب کراہیت الوضوء، باب د په بیان د مکروهات د اودس کې چې په اودس کې کمی کمی خبرې مکروه دي، ناجایز دي، ناروا دي. وهي سته او دا شپږ دي. الاول اول التعنیف، تعنیف ته تعنیف معنا در لکه تعنیف دي ته وي چې لپ دې مخ ته راواچې لوبونو لپ ډکه کې دې مخ له راواچې ځانم ټولون کې او قدر سره خوا کې سو کو دس کې یاملون کې نو دا مکروه دي. تاسو په کلار غونته لپ په مخ چې تملون نشي او بل سو کوملون نکي. التعنیف، تعنیف څه ته وي؟ ای ضرب الماء وهل دوبو، راچول دوبو علی الوجه په دې مخ ضربا شدیدا، په سخت راچول سره سخت لفظ مخ لراوچ با سړی چې ودسو کی نو دا ودس نه پس ټول لودوي ځکه هغه پتی زمانه لپاره راوچ ځان لون کی با سړی ځان سره خوا کې بل مرګرم لوندي نو دا صحیح خبره نه ده. والثانی او دویم شی چې هغه مکروه ده الامتخاط فی الماء، پوز شړکول لپوبو کې ځنی وخت سړی په نهر کې وي یا باج جماعتونو کې حوضونه وي یا ځنی وخت لخته ده د وبو بهيږي نو پاغي کې پوزه مشون کو ځکه په لبل او دس کوي سوق به وبس کی نو استاد وجنه باغه ته تکلیف رسی او د اسلام نوم دار جبل ته به اس قسمه تکلیف نه رسي. نو دویم مکروه الامتخاط فی الماء، پوزه چړکولی په وبو کې. والثالث او دریم مکروه المزمزه، خلق وبا چولی، والاستنشاق و پوزه کې وبا چولی بيده اليسرى پدیلاس غس باندې من غیر عذر، بغیر د عذر نو عذر نشتا او په غس لاس په خلک او باچه په غس لاس پوزه کې او باچه نو دا ناروا او ناجیز دی. او که عذر وی نو بیا عذر خیر دې کو بیا سړی چي بیا ګوره. باب کراهیت الوضوء، باب د په بیان د مکروهات او د اودس کې. وهي سته نو دا شپږ دي. الاول اول التعنیف، تعنیف ستوي ای ضرب الماء وهل دوبودی علی الوجه په مخ لو بر اواجه ضربا شدیدا پراچول سخت سره. والثانی او دویم مکروه الامتخاط، پوز شنکول فی الماء پوبوک. والثالث او دریم المزمزه، خلق وباچول، والاستنشاق و پوز کی وباچول بيده اليسرى. هات بیان شروع او مصنف رحمت الله علیه ویلو چې شپږ دي. اول پاغه کې داو چې په زور باندې لپدې مخل راواچه ځانم لون کې او در سره خوا کې سوکی ایم لاند کې دا مکروه دي. کوم بو کې چې او دس کې هغه کې پوزا او لاړی توکل او پوزا شونکول دا مکروه دي. او دریم په خلاص خلق او باچول یعنی په غس لاس باندې په خلق او باچول یا په غس لاس دی پوزه کې او باچول بغیر د سوزر نه مکروه دي. والرابع نو سبق ته زمو والرابع سلورم مکروه الکلام عند الاستنجاء، خبرې کول دي په وخت د استنجا کې. استنجا کې او خبرې کې دا ناروا دي، مکروه دي. والخامس و پنځم القاء البول ورغرزول ورو بولی دی والغایت یو دلیو دسماتی دی فی الماء پوبوک وبدی او پائے کی گندگی ورغرزه نو دا ناروا دی. والسادس وشپغم مکروه النظر الى عورته، قتل خپل عورت تا ناروا دی او مکروه دی. بیا ګورئ ور. والرابع سلورم الکلام خبر کول دی اند الاستنجاء په وخت استنجا کې. والخامس و پنزم القاء البول، اچول و غرزول د بول دی وړو بول دی. والغائط یو د غندګو دی فی الماء پوبو کې. والسادس و شپغم النظر الى عورته، قتل خپل عورت تا نو دا مکروه دی.